محمد الوسيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اولین ملګرو تذکره مون کوله چې چا په ابتدا کې ایمان راوړی هغې کې مونږ تېره جمعه د ام الفضل لبابة الكبرى الهلالية رضي الله عنها حالات بیانول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر د عباس ښځه هم ده او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خینی هم ده تېره جمعه تاسو واورېد چې د دې یوه خور د زینب بنت خزیمه رضی الله عنها په نوم باندې هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم واده وه بیا چې هغه کله وفات شوه تاسو ته ما ویلي چې په امهات المؤمنین کې په مدینه کې اول دغه وفات شوې ده او نبی علیه السلام بقي کې بیا ښخه کړې ده او د هغې نه مخکې د نبی علیه السلام مشره بیبي په مکه کې وفات شوې وه هغه په حجون کې دفن ده خدیجة الکبرى رضی الله عنها که څوک حج عمرې له تلي نو د باب مروه باندې چې وځي سیده دغلته نږدې مقبره ده په هغې کې د هغې قبر دی او بیا د دې بله خور د دې ام المؤمنین زینب بنت خزیمه رضی الله عنها او د دې ام الفضل رضی الله عنها بله خور و میمونه رضی الله عنها هغې سره بیا نبي علیه السلام واده کړی و په اووم کال د هجرت تېره جمعه ته ما قصه وکړله چې کله نبی علیه السلام حدیبیه کې د مشرکانو د مکې سره هغه صلح ولیکله او پکې دا شرط مو چې را روان کال له به راځئ دې کال هم نه پرېږدو عمرې ته مسلمانانو ته ویل را روان کال له به راځئ عمره به کوئ صرف 3 ورځې به تېروئ د 3 ورځو نه زیات اجازت نشته نبي علیه السلام سره خبره ومنله چې زموږ تاسو سره څه کار دی موږ خپل عبادت کوو عمره کوو د کعبې طواف کوو او د صفا مروه سعی کوو او بیرته ځو خپل علاقې ته مدینې ته
د هغه لوز مطابق نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا پر روان کال باندې چې کله عمرة القضاء وکړله هغه عمرې ادا کړله او هغه واقع تفصیل راځي په سیرت کې چې مشرکان یو طرف ته سیل ته ناستو او د مسلمانانو په باره کې او د صحابو په باره کې د مکې مشرکانو د شټوقې ټقالې کولې همیشه دا کافر او دا بېدینه خلک په دې مؤمنانو پورې خاندي را خاندي سپکاوی کوي بېعزتي کوي دا کار زموږ د خوږ نبي سره شوی دی دا د صحابو سره دا کارونه شوي دي په دې به نه خفه کېږي چې خلک خاندي او خلک بدې ردې وایي په دې الله اجر درکوي تا ته ستا پې مرتبه اوچتېږي او د کعبې په دې کم طرف باندې به چې کله دوی ښکاره شو مشرکان مخامخ ناستو نو مشرکان ویل مړه دا صحابه او دا نبی علیه السلام یادو دا د مدینې تبوالي دي زیړ زیړ مخونه نیولي دي او دا کمزوري بدنونه هسې سپکاوي دپاره دا ټکي ویل نور خو دوی په خپله کمزوري شوي وو تاسو ته ما تېره جمعه وویل نبي علیه السلام پیشنګویي کړې وه په غزوه خندق کې چې دې نه بعد به مشرکان په موږ حمله نشي کولی دې نه بعد به پې زموږ نمبر دی موږ به پې ورځو اوسه پورې به دوی راتله په موږ پسې د هغې نه بعد د دې قوت مات شه د پیغمبر د ژبې ټکی و چې راووته هغه خو د الله د طرف نه وحي وي د پیغمبر خبرې خو زما او ستا په شان نه چې هسې بس یو څه وایه نو په خپل زور ختم او خندلي په مسلمانانو پورې ځکه نبي علیه السلام وفرمایل چې د مشرکانو په مخ کې پهلواني کوئ پهلواني چې کله طواف کوئ د اوږې داسې وهئ او په دې پنجو باندې داسې جمپینګ شکل کې ځئ لکه سړی چې د پهلوانۍ میدان ته وردانګي او هغه اوس هم دا طریقه ده چې ما او تا کله عمرې له ځو او چې کوم خلک تللی ته پته ده او ته د اولنۍ طواف کې څنګه ورسېږي د حرم ته نو دې ته طواف قدوم وایي طواف قدوم معنا اولنۍ طواف چې ته حرم ته راورسېدې نو دې طواف قدوم کې دا طریقه ده چې دا ښۍ اوږه به بربنډه کې دا احرام به د ترخ نه راواړی په دې ګسه اوږه باندې او دا اوږه به دې بربنډی په اولنو دریو چکرو کې به پهلواني کوي اوس خو رش ډېرې پکې نشي سړی کولی دومره رشي چې اوږې خوځې نو کېدای شي خواته سړی ولګي درنه نو په احتیاط باندې به لږ دا کار کوي صرف دې به یو سنت ادا شي که رشو او تا ته دا خطره وه چې څوک رانه ونه لګي نو بیا به احتیاط کوي بعضې خلک دا احتیاط نه کوي ډېر خلک چې ولګي اکثر دا تورین مورین چې راغلي دي دا حبش شان چې هغه ډېر قمقل شانتې وران وران دا څنګلې اوږې وهي اکثر خلک ترې ولګي او یا داسې یو طرف ته شه چې رش نه وي نو په هغه وخت کې دا کار کوه درې اولنو چکرو کې به دا کار کوي او باقي څلور چکره چې دي هغه به په عام رفتار تاویږي کله چې نبی علیه السلام د دې عمرې نه فارغ شو هغې نه بعد یې دا میمونه رضی الله عنها سره نکاح وکړله د صرف په مقام کې صرف مقام چې دی د دې حرم د مکې نه چې وځې د دې مسجد حرام نه او د مدینې په روډ باندې ځې مدینې طرف ته نو تقریبا 14 یا 15 کیلومتره مزل چې وکړې ګاډ والا هم درته ښیي دغلته د نبي علیه السلام دا بیبي د هغې وسم هغه چاردیواري دې تاوه د بیخي د روډ په غاړه دا مین روډ دی او دا ته دیوال تاو دی او ګیټ هم پې لګېدلی او کچه قبر دی د نبي علیه السلام د بیبي دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبرونو د پخولو نه منع کړې ده نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یجسس القبر نبی علیه السلام دې نه منع کړی چې قبر دې پوخ کړی شي او دې نه منع کړی وه چې قبر دې اوچت کړی شي او دې نه منع کړی وه چې قبر باندې د پاسه لیکل وشي ډېر خلک اوس دا غلطیانې کوي دا نه په کار اخو لاړو وفات شو چې څومره دا قبر خړي او ښکتی نو موږ ورته عبرت ډېر اخلو اوس بعضې خلک په قبرونو شوشه کوي یا لکه که زه پې د سرو زرو کاڼي ولګوم د دې قبر د پاسه نو اخر دې مړي ته څه پیدا ده او چې دا کمې خرچې په دې قبر کوم دا یو یتیم له ولې نه ورکومه دا په یو مسجد کې ولې نه ورکومه چې صدقه جاریه شي په دې پلار پسې او په دې مور پسې او په دې مړي پسې او دا په یو مدرسه کې ولې نه ورکوم دا یو کونډې رنډې له ولې نه ورکوم خو زموږ خلک په هر شي کې الله دې موږ معاف کړي په چا مې رد غرض نه دی په هر شي کې موږ شوشه کوو دا نه په کار د نبی علیه السلام د بیبي دا قبر که دې وسم وکته والله چې ډېر غټ عبرت به ترې واخلي ځکه نبی علیه السلام دې نه منع کړي چې قبرونه مه اوچتوئ آبادیانې پرې مه کوئ چې قبې پرې جوړوئ دا شیونه پرې مه کوئ الغرض
دا میمونه رضی الله عنها ناشنا تاریخ دی د نبی علیہ السلام د بیبي چې هغه زه نه بیانوم، زه اصل کې د دې خور تاریخ بیانوم چې دا د نبی علیہ السلام چاچی هم کېږي او خینی هم کېږي. ام الفضل خو صرف د هغې د دې خویندو تذکره ما دې دپاره تېره جمعه وکړه او دا اوس هم کوم چې دا خاندان څومره خوش قسمته خاندان دی چې ټولې خویندې په نیکانو خلکو باندې واده دي، سوا د یوې نه چې هغې ته لبابة الصغرا وایي، دا لبابة الکبرا ده د ام الفضل، او بله لبابة الصغرا ده چې هغه د خالد ابن ولید په پلار واده و، پلار یې مشرک و، خو دا زوی بیا د وروستو د اسلام غټ جرنیل جوړ شو او د مور یې ایمان راوړو. او خالد ابن ولید هغه انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته سیف الله ویلی دی، سیف من سیوف الله، د الله د تورو نه یوه توره. دې وجې نه خالد ابن ولید چې کله نه ایمان راوړی دی، اولني جنگ کې شریک شو، جنگ موته کې 3 کمانډران، دونه خطرناک جنگ و چې 3 کمانډران صحابه د ده نه مخکې شهیدان شو، خو دی پکې شهید نه شو او هغه ټول لښکر په حفاظت بیرته مدینې ته راورسېد. او آخره پورې خالد ابن ولید رضی الله عنه په سختو خطرناکو جنگونو کې حصه واخیسته، خو د کافر د لاسه شهید نه شو. عجیبه خبره وه. هغه به ویلې وایي زه دونه خطرناک ځای ته ور ودانګم په جنګ کې چې ماله به دې کې شهادت راځي، او چې کوم ځای کې به سخت جنګ و ده به هغه ځای ته وردانګل. خو هلته وجه د دې دا د علماو چې ده ته نبي علیه السلام د الله توره ویلې وه، که دا کوم کافر شهید کړی وی په خپله توره، خلکو به ویل د الله توره یې ماته کړه، او د الله توره څوک ماتولی شي؟ نشي ماتولی. چې کله وفات کېدم نو ژړلې خالد ابن ولید، وایي زما په بدن کې د لاس د تلي عمره ځای نه دی پاتې چې زه په جنګ کې پې لګېدلی نه یم. ما د تورو ګزارونه خوړلي، د نیزو مې خوړلي دي، په غشو لګېدلی یم، خو شهادت مې نصیب کې نه و، نن په بستره باندې زما نه ساه خېږي. وایي هغه هم د دې لبابة الکبرا خوری کېږي. دغه بله خور وه چې د خالد بن ولید په شان کمانډر مور ده، لبابة الصغرا، او یو 2 خویندې په نبي علیه السلام واده دي. نو سړی دې مور ته سوچ وکړي دا مور یې څونه خوش قسمته ده چې د دې دا لوڼه ټولې په عجیب عجیب خلکو، یو د دې چې کومه خور ده هغه په حمزه رضی الله عنه واده وه، سلمى بنت عمیس رضی الله عنها، هغه په حمزه رضی الله عنه د نبي علیه السلام په بل تره باندې واده وه. دغه رنګه بله اسما بنت عمیس ده چې په 3 صحابو دا واده شوې ده. اول جعفر رضی الله عنه د نبی علیه السلام د تر په زوی واده وه، او بیا چې کله هغه شهید چې جنګي موته کې، بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نکاح واخیست. بیا چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو، نو بیا د هغې نه بعد 100 کاله پس بیا علي رضی الله عنه په نکاح واخیست. او دا 3 ورنه څومره عظیم صحابه دي، اوچت صحابه. دې وجې نه د دې د مور په باره کې ویلی کېږي هند بنت عوف، دا د دې مور د رضی الله عنها، وی اکرم عجوز فی الارض اسهارا یا علی الارض اسهارا، په ځمکه د ټولو نه عزتمنده ښځه په اعتبار د سخرګنۍ هغه دا زنانه ده چې دا دومره خوش قسمته ده چې د دې 2 لوڼه په نبي علیه السلام واده دي، 2 لوڼې د نبي علیه السلام په 2 ترونو واده دي، او یو لوري په 3 غټو صحابو پس د هغه صحابو د وفات نه واده شوه، او یو لوري د یو لوی جرنیل خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه مور ده. وایي دا څومره خوش قسمته زنانه ده په مخ د ځمکه چې د دې ټولې لوڼه ډېرې د برکت نه ډکې وي، الله پکې دومره برکت اچولی په دې خاندان کې. نو دا ام الفضل چې کومه ده لبابة الکبرا رضی الله عنها، د دې په زامنو کې مشهور زوی تېره جمعه راته ما ویل هغه عبدالله ابن عباس دی. عبدالله ابن عباس چې الله ورله علم ورکړی و، نبي علیه السلام ورته د شپې څه کړی وه؟ دعا کړې وه. قصه مې راته تېره جمعه وکړه ده. دا د هغه شخصیت والده ده، خو دې بیا د خپل خاوند نه مخکې ایمان راوړی دی. د نبي علیه السلام دا تر چې و عباس د دې خاوند و، نو دې دا خپل ایمان بعضې روایتونه معلومي پټ کړی و، ایمان یې راوړی خو پټ کړی و، تر دې پورې چې نبي علیه السلام ته هم نه و ښکاره کړی، ځکه چې کله دی په بدر جنګ کې ونیولی شو، د مشرکانو په صف کې راغلی و، دا تری د دې لبابه الکبرا رضی الله عنها د ام الفضل رضی الله عنها دا خاوند د نبي علیه السلام تره ډېر عزتمن او مشر سړی و عباس، د مشرکانو په صف کې راغلی، او یا کسان د مشرکانو نه مردار شو، او یا صحابو ژوندي ونیول، نو د نبي علیه السلام دا تره هم پکې ونیول.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کوله صحابه سره مشوره کوله سو کو دوی سره عمر رضی الله عنه ټول وجنو هر چا خپل خپلوان حواله کې وی وجنو چې ته پته ولګي چې هلته امر باندې مکه کې ظلمونه کول او دلته را پسې مدینه ته مرضی حمله را باندې کوي او د عمر رضی الله عنه فیصله د الله تعالی سره شو سورۃ انفال نه معلومه کې سیوا خو پکار د سیوا خو حکم لا د الله نو راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه مشوره کوله ابوبکر صدیق ویل د الله نبی زمنګ سره وسلې کمی دي کمزوري او مالی طاقت نشته دی به د فدیه په بدل کې پریدو پیسې به والو پریدو به پدی به فیصله وشوله نو عباس ته ویل چې تر تبم ګورا جرمانه بادا کې ال بازادېږي هغه نبی علیہ السلام ته وراروي ما خدای ایمان راوړې خبره پټه کړې ده او قومي لخر په قومي لخر کې راغلی ما ویل نه دا زما د دشمنانو لخر دی چې ته پکې راغلی ای زما تر او تا اوسه پورې خپل ایمان نه دی ښکاره کړی الله تعالی ایتونه راولېږل سبحان الله دا ایتونه چې راغله څو کاله بعد د قرآن هغه پیشنګویي پوره شوله الله تعالی فرمایل اے نبی دا کم خلک چې تا ته وایي چې مونږ ایمان راوړی دی او زمونږ زړه کې خیر پروت دی او زمونږ زړه کې د اسلام دشمنی نشته د دین به اوس دا جرمانه اخیستې کېږي او کدی په دې خپله خبره کې رښتونی نو خو الله ته خو پته ده چې دی مؤمن دی که نه خپل ایمان یې پټ کړی دی الله به ورله د دې نه غوره مال ورکړي دا اوس چې ته کومه فدیه او جرمانه واخیستی شو دې نه به الله څه ورکړي غوره هغه کار بیا وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم له د بحرین نه مال راغو سبحان الله او دومره ډیر مال راغو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس د قرآن خبره رښتیا کېږي ځکه د الله کلام دی که نه نبی علیه السلام صحابو ته یې وړی ټولو صحابو باندې مال ویشلو ترې راوغه راشه که نه تا نه مې چې په بدر کې جرمانه اخیستې وه او الله در سره وعده کړې وه که تا کې ایمان و او رښتیا دې ویلي نو تا له به الله دې نه غوره درکړي اوس یې اوچتوه څومره چې دې اوچتولی شي دا مشران هم ډېر عجیبه وي نو هغه ورته څادر وغوړولو د نبی علیہ السلام د تر ورته څادر وغوړ او چې سی موندل پکې راواچول نو دونه دا څادر درون کو چوچتولی نشي نو نبی علیہ السلام ته وایي وراره دا پنډ راسه لږ راوچت کا شی مې ډېر زیات راټول کړلو نبی علیہ السلام ورته وخندل وایي تر تم ته سم ورلاندې وتې نو زه در سره نه اوچتوم ویل بل چاته ووایه لږ یې ته څه کم ویل نه نه به در سره زه دا پنډ اوچتوم او نه به در سره بل ملګری څومره چې ته اوچتولی شي دومره واخله ځکه تعالی الله په څو چنده باندې درکړه ستا مخې ته غنیمت او مالونه پراته دي نو بیا یې څه کم کړه نو بیا را په شا کړه نو شاته ورته نبي علیه السلام کتل او خندلې هغه د قرآن خبره هم پوره شوله وی ګوره زما تره سره الله خپله وعده پوره کړله هغه عباس رضی الله عنه هغه لا خپل ایمان پټ کړی او دا کور والی چې کومه ده موږ چې تاریخ بیانوو ام الفضل رضی الله عنها دی په مکه کې په نبی علیہ السلام ښکاره ایمان راوړی ډېره یو بهادر او ډېره عجیبه زنانه وه ده او د نبی علیہ السلام چې کومه مشره بیبي ده خدیجة الکبرى رضی الله عنها د هغې نه بعد دی ایمان راوړی په زنانو کې اول ایمان چا راوړی د نبی علیہ السلام مشرې بیبي په نبی علیہ السلام باندې ځکه نبی علیہ السلام چې غار حیران راغی خپله قیسې ورته وکړله هغې پې فورا ایمان راوړی ځکه هغه ورقه ابن نوفل لی بوتلو نبی علیہ السلام هغه د مخکنو کتابونو عالم و سپین ږیری و هغه ورته ویلې وراره دا تا چې کومې خبرې ما ته وکړې دا خو داسې دي لکه تا باندې وحي راغلی چې کومه په موسی علیه السلام راتلل او جبریل ستا خواله راغلی کاشکې چې زه په هغه وخت کې ځوان وې زما مټو کې زور وې دا د مکې خلک به یو ځل تا د دې ښار نه وباسي او ما ستا مدد کړی وې نبي علیه السلام دا ما څنګه وباسي دا خلک زما ډېر احترام کوي نه چې هر څومره ښه انساني او هر څومره ستا په شان اخلاقي انساني خو چې حق خبره دې شروع که خلک به درپسې کنځلې کوي بدې ردې به وایي او خلک به سره دشمني کوي هغسې بیا وشول نو خدیجه رضی الله عنها پې فورا ایمان راوړه او د هغې نه بعد بیا ایمان پې راوړی دی د ام الفضل رضی الله عنها په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې دې وجې نه د دې په باره کې په طبقات کې امام ابن سعد رحمت الله علیه فرمایي ام الفضل اول امرأة آمنت بعد خدیجة ام الفضل رضی الله عنها هغه زنانه ده چې د خدیجه رضی الله عنها نه بعد اوله زنانه ده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی او دغه رنګه دا من السابقات الى الاسلام ده اسلام ته سبقت وړاندې والی کړی او د دې په باره کې
په صحیح بخاری کې روایت راځي هغه په دې دلیل دی چې دا په ابتدایي مؤمنانو نارینه او زنانو کې دا داخله ده. د نبی علیہ السلام چې کوم اولنی مرګري هغه د عبد الله ابن عباس روایت دی، امام بخاری راوړی دی د سورۃ النساء د آیت په تفسیر کې چې الله تعالی فرمایي د مکې خلکو باندې هجرت فرض دی چې دا د مکې مشرکان د الله بندګۍ ته نه پریدي، په کار د چې دوی چا سره هجرت وکړي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هجرت وکړي، مدینې ته لاړ شي. او کوي نه کړو الله به عذاب ورکوي، خو هغه کسان معاف دي الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کم چې کمزوري نارینه دي، زنانه دي، ماشومان دي، او هغوی ته لاره لا یستطیعون السبیلا، لاره ورته نه ده معلومه، لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون السبیل. الله فرمایي نو ولا څه چل ورځي چې د مکې نه په کم چل وځو د مشرکانو د لاسه، او نو ورته لاره د مدینې معلومه ده، نو صرف دا معاف دي ځکه دا په عذر باندې پاتې. عبدالله ابن عباس فرمایي د دې آیت په تفسیر کې وایي كنت انا و امي من المستضعفين من النساء والولدان، زه او زما مور په دقه کمزورو کې چې الله فرمایي زنانه دي او ماشومان دي، چلم نه ورځي چې مکې نه څنګه وځو، لارم د مدینې ورته نه ده معلومه، وایي زه پکې داخل یم ځکه زه ماشوم وم، ما په نبي علیه السلام ایمان راوړی خو مدینې ته نه شم تللی، او زما مور کمزورې وه او مطلب دا لاره ورته نه وه معلومه، هغې ته ترتیب نه جوړېده، نو دې وجې نه دوی بیا وروستو هجرت کړی په قلاره باندې. دا هغه بهادره زنانه ده، ناشنا تاریخ ډېره دی چې دی یو ځلې د نبی علیہ السلام سکتر ابو لهب خو سخت دشمن یو د نبی علیہ السلام، ابو لهب هغه بدبخته دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر دشمنان دي، ابو جهل غوندې دشمن، خو هغه ته نوم په قرآن کې نه دی اخیستی شوی، په اشاراتو کې پیردونه شوي دي د مکې مشرکانو سردارانو باندې، باره کې ایتونه هم راغلي مفسرینو، دا ایتونه فلاني سردار باره کې، دا د ولید بن مغیره باره کې دي، او دا فلاني او دا د فلاني باره کې، دا د ابو جهل باره کې، خو نوم صرف د دا اخیستی شوی چې تبت یدا ابي لهب وتب، ځکه دا هغه بدبخت و چې په خپلو لاسو په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې کاڼي ورولي، او په هغه بهترین او خوږ او محبوب بدن د نبی علیه السلام باندې وینې راماتې کړی وې، تر دې پورې چې پڼۍ مبارکې د نبی علیه السلام د وینو نه ډکې شوې، او ده به ظلمونه ډېر زیات کول دی ابو لهب، هر قسم دشمني به یې کوله د حق سره او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو سره. د دې باره کې راځي چې یو ځلې دا ابو لهب راولګېد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام یې راګیر کړ، د هغه نوم ابو رافع و، ابو رافع رضی الله عنه په نبی علیه السلام ایمان راوړی، بیا نبی علیه السلام آزاد کړو غلام، او دا غلامان داسې کمزوري خلکو څوک یې د تپوس بنو، نو ده پې تشدد شروع کړو د ابو لهب چې ته وګوره دا غلام او دم په نبی علیه السلام ایمان راوړی، د نبی علیه السلام خادم دی، د دې دشمنۍ او د دې بغض د لاسه د نبی علیه السلام هغه غلامان یې بدي شو د ابو لهب. نو چې کله پې وایي ده تشدد شروع کړو او د زمزم په دې ځای کې راګیر کړو، دا زمزم چینه چې وه دا مخکې دا کوې کولا و، پخواني تصویرونه هم که تاسو د دې حاجیانو وګورئ، دا د دې حتیم په خوا کې د زمزم دا کوې و، خلک به ورته ورکوزېده، بیا وروسته دی اوس بند کړی دا مطاف کاڼي ماڼي پرې لګوي ځکه رش ډېري، هغې کې د مرګونو خطره به وی اوس که چېرته هغه ځای وی، څومره خلک به کندې ته ورغورځېدلی که دغه کوې اوس هم وی، نو اوس یې بیا پلانټونه لګولي دي او هغه پیپونه وغیره لګولي. دغه ځای کې د نبي علیه السلام دا خادم راګیر کړو د زمزم دی چینې سره، او تشدد یې پې شروع کړو په ابو رافع رضی الله عنه باندې، او ناشنا خبره دا وه چې د نبي علیه السلام دا چاچی او خینی هم دا ام الفضل لبابة الکبرى رضی الله عنها، دا چې خبر شوی لرګی او لوړی راواخذه، بعضې ښځه هم ډېره تکړی، او ابو لهب یې په دې سر باندې چې ووهله داسې وینې پرې راماتې کړو، وایي ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه باندې تشدد سره دی چې ګوره لیور یې کېده، ابو لهب یې څه کېده، لیور یې کېده، ځکه دا د نبي علیه السلام په یو تره واده د عباس او د ابو لهب بل تره دی، خو د دې هغه دیني او ایماني غیرتو ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غلام باندې ته د دین د وجې نه تشدد کې، نو زه د دین د وجې نه دفاع کوم. او د دې دا د واقع د بدر نه، بدر کې چې کله مشرکانو شکست وخوړی نه پس دا واقع شوې ده چې وی والو وینې پرې راماتې کړې، او د دې نه 2 ورځې بعد بیا ابو لهب مردار شو. الله رب العالمین پې هغه مرض راوسته او ډېر زر چې کوم دی دا ټول بدن یې پمن شو، سخا شو، بوی وکړلو،
زامنو به مور لاس نشو وروړلی چچک بیماری پې راغه عدسه ورته وایي عربی کې او عربو به دا ویلی وي دا متعدي بیماری ده دا چې په چا ولګي کلاس دې وروړو تا ته هم لګېږي الله په داسې مرض باندې ابولهب مردار که چې سره د دې چې نبي علیه السلام سکت رو ډېر ښایسته سور سپین انسان ډېر مالداره لیکن چې چا د حق دشمني کړې ده الله یې ذلیله کوي او چا د نبي علیه السلام د رسالت توهین کړی الله یې ذلیله کوي هغه زامن عمر الله سره شو وروړل او د مکې نه غلامان او حبش راوستو پړي پکې واچو یاره زموږ د اتره یو ځای ته ویسئ د پلارم یو ځای ته ویسئ او بس خښې که یو کندې ته ورغورځوه هغوی یو طرف ته ویوړو څه کنده مندې وله دغه کړه د پاسه پې دا خاورې او دا کاڼي ماڼي پې ور وشیندل ور ویشته پې او په هغې کې پټ کړلو دا هغه شجاعت والا او دا هغه بهادره زنانه ده چې د حق دپاره یې ګوره د اسلام په یو عظیم دشمن باندې ګزار کړی دی دغه رنګ د دې په باره کې راځي په نسائی کې یو روایت دی او دا خبره امام ذهبي رحمت الله علیه ذکر کړی ده امام ذهبي رحمت الله علیه فرمایي وی دا هغه زنانه ده چې د اوچت قوم سره هم تعلق دی او دا هغه زنانه ده وقد شهد لها النبي صلی الله علیه وسلم واخواتها بالایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره او د دې د خویندو لپاره د ایمان گواهی ورکړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د ایمان گواهی ورکړې چې د الله نبی د چا د ایمان گواهی ورکړي د دې به ایمان په کومه پیمانه کې او دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چاچی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې ډېر احترام کو ځکه ترې مشر سړی او دا مشره زنانه وه نبی علیه السلام به اکثر د دې ملاقات ته ورتلو د دې کور ته به هم ډېر ورتله د صله رحمۍ په بنیاد او د دې د ایمان د غیرت په بنیاد باندې او کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په کور کې د غرمې آرام هم کولو قیلوله به یې کوله یو ځل ورته یو روایت کې راځي خوب یې ورته بیان کړ دا ام الفضل نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسوله یو عجیبه خوب مې لیدلی دی وایي څنګه خوب دې لیدلی دی وایي داسې یو خوب مې ولید زموږ په دې کور کې ستا د بدن یو ټوکړه موجود ده ستا د بدن یو اندام مبارک هغه موجود دی او په دې خوب کې وینم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعضا زموږ په کور کې دي عضوا من اعضائه صلی الله علیه وسلم نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي دا خو ډېر ښایسته خوب لیدلی دی خیرا ما رأیت ډېر د خیر او د برکت خوب دی لیدلی زما په نوسو کې به یو نوسي له ته پی ورکې او ته به د هغې رضاعي مور جوړېږي او دا بچی به د فاطمې زما د لور وي او هغه بیا څوک حسین رضی الله تعالی عنه سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه چې بیا کله پیدا شه د دې دا خوب او د نبي علیه السلام پیشنګویي وه د زبان مبارک نه بیا دی ام الفضل رضی الله عنها د نبی علیہ السلام دین وسیله پی ورکړي د حسین رضی الله تعالی عنه لکه د هغې رضاعي مور ده او دا هغه زنانه ده انتهایی علم الله رب العالمین دی له ورکړی بصیرت او فراست او دا قانون یاد کوي دا قانون یاد کوي تاسو ټول ځان ته هم دا نصیحت کوم تاسو الله رب العالمین په دې دین کې کمالات یې ښي ډېر ناشنا کم انسان ته چې الله رب العالمین په دین کې بصیرت ورکړي او په دین کې د صحیح تقوا په ځان کې راوسته دینداري در کې راغله الله رب العالمین د دنیا په لحاظ هم تعالی فراست او خیارتوب در کوي د آیات سره او دې باندې علماو کتابونه لیکلي د انبیاء فراستونه دا یې راجمع کړي علیهم الصلاة والسلام د صحابه کرام رضی الله عنهم فراستونه او خیارتوب دیو جن زه اکثر درس کې د شاګردانو ته وایم د بخاري په درس دا واقعیت ډېر راځي صحیح بخاري کې د صحابو او دا آداب د نبی علیه السلام او عجیبه معاملات زه یم انسانیت هم د دې خلکو نه یادول پکار دي د صحابو نه ایمان هم د دوی نه یادې اخلاق هم د دوی نه یادې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب هم د دوی نه یادې او هغه هوښیارتوب د دنیا او د دنیا سیاستونه دا ټول کمالات په دې صحابو کې راجمع او دا ولی دا د دین د وجې نه او د ایمان د وجې فراست دی که لکه په هغه حدیث کې چې راځي د سلیمان علیه الصلاة والسلام بادشاه مو پیغمبر د هغه فراست ذکر دی چې دوه زنانه وي یو واړه واړه ماشومان یو د غیږې او یوه زنانه چې کوم دی د هغې هغه ماشوم شرمخو خوړلو د دې مشر یو مشره او یو کشره وه
نو مشر ته پته ولګي زما ماشوم خلاړ نو دعوی وکړه د دې بلې په دې بچی باندې دا زما بچی دی غل دا زما بچی دی سکی لانجه جوړه شو سليمان عليه السلام ته مسله ورپېښه شوه بعضې روایتو کې راځي چې اول یې پلار ته ورغه دا دواړه زنانې ول پلار ته پلار یې داود علیه السلام هم پیغمبر هم او بادشاه هم قرآن کې الله رب العالمین ته وایي چې انا جعلناک خلیفة فی الارض یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض ای داود علیه السلام موږ ته خلیفه ګرځولې په دې ځمکه کې یعنې د خلکو فیصلې به کې او په عدل او په انصاف به کې وی داود علیه السلام دی ظاهري دغه ته وکته دا مشر ډېره جړېدل او فریاد او وی چې بس دا به د دې بچی نو وی سلیمان علیه السلام ورته چې پلاره لږ ما پرېږده چې زه پکې یو فیصله وکړم تی وکړه ته پکې څه فیصله کړې هغې ویل داسې کار دی دې وجه نه هلته علما لیکي یو د صورت یوسف په تفسیر کې علماو دا مسله لیکلې او یو دغه حدیث کې لیکلې ده صورت یوسف کې هم د یوسف علیه السلام ورونه چې کله ورور یوسف علیه السلام یې کوم ځای کې وغورځاو کوی ته وغورځاو او پلار ته راغی او ژړلې د دروغو ژړاګانې کولې او شرمخې یو څاروی حلال کو یو چیرې او د هغې وینې د یوسف علیه السلام په قمیص واچول او پلار ته یې څه ویلې چې شرمخ وخوړلو او ژړا یې کوله که نه یې کوله وجاءوا اباهم عشاء يبكون د شپې په تیاره کې پلار ته راغی چې دا ژړا معلومیږي نه او لګیاو د ژړا سټایلونه جوړ کړي او چې بس پلار ډېر خفه یو زموږ ورور خو شرمخ وخوړ هلته امام ابن قیم وایي ژړا په لس قسمه ده ژړا په لس قسمه ده هره ژړا باندې به اعتماد نه کوي چې څوک جزې پزې کوي او ته د هغې د ژړا نه متاثره شي ډېر خلک د دروغ ژړاګانې کوي نو دلته دې زنانه هم دې مشرې ډېره جزه پزه کوله سلیمان علیه السلام ویل داسې کار به وکړو ما له یو چاړه راوړئ ما سره خو بل علاج نشته خو دا ماشوم به په منځ دوه کمه په دې چاړه باندې نو نیم به د یوې له ورکړم نیم به د بلې له ورکړم چې دا قصه ختمه شي دا څه لانجه ده نو په دې کې دې کشري ویلې وایي یاره جي وایي چاړه ګوره دې ماشوم له ور نه وړې دا دې له ورکړه خو بس چې ګوره چاړه ورسره ونه لګي سلیمان علیه السلام دا د دې بچی دی وایي ځکه بله غلی شو ویل دا د دې بچی دی بچي باندې خپله مور خفه کېږي ډېره زیاته دردېږي هغه کشرې له ورکړه او بلې ته ستا د ژړا او ستا د اصلګۍ ټولې د مکر او د دروغو وې دا فریب و هلته علما یې کې ګوره دا فراست دی د سلیمان علیه السلام هوښیارتوب د پیغمبرانو الله رب العالمین دومره فراست ورکړه نو دا فراست مؤمنانو ته الله رب العالمین ورکړی او بعضې انسان داسې چې په یو مجلس کې هوښیار خلک هم موجود دي دا هم یاده کوي ګوره خو کله کله د غټو هوښیارو خلکو ذهن یوې خبرې ته نه ځي او کشر به یو په علم کې به صحیح کم به او یو خبرې ته به فکر لاړ شي د دې یو مثال وایم بیا درته د دې صحابیې ام الفضل رضی الله عنها آخري قصه کوم بس بیا خبره ختمه نبی علیه الصلاة والسلام مجلس کې ناست دی او دا حدیث امام بخاری بار راوړی دی ډېرې راوړی او ډېرې فایدې ترې راوښکلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اے ملګرو ماته یو جواب راکړئ الله رب العالمین قرآن کریم کې د مؤمن مثال د یو ونې سره ورکړی دی چې هغه شجره طیبه ده اصلها ثابت وفرعها فی السماء سورة ابراهیم کې ذکر چې دې ونې نه کومه ونه مراد ده دا کومه ونه ده چې الله تعالی د مؤمن سره مثال ذکر کړی دی صحابه کرام غټ صحابه ناست شروع شو د صحرا یو ونه یادوي بله ونه یادوي بله ونه یادوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اخر کې صحابه کرام عرض کړه الله رسول موږ ته پته نشته دی چې کومه ونې وي خو موږ یاد او عجیبه دا ده چې دا ټوله مدینه د کجورو نه ډکه وه خو د کجورې ونې ته د هېچا سوچ لار نه دا کله کله داسې کېږي عجیبه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا د کجورې ونه ده د دې جرړې ډېرې مضبوطي دا مثال دی د مؤمن د ایمان چې په دې زړه کې ایمان څه دی کلک دی او د دې څانګې اوچتې دا څانګې د مؤمن اعمال دي بره روان دي د قبولیت لپاره الله یې بره خېجوي دا نیک اعمال خو ګوره په دې مجلس کې کشر صحابي ناست دی وړوکی هغه څوک دی عبدالله ابن عمر دی د عمر فاروق زوی دی رضی الله عنه اوس دې ځای کې دې خبرې ته د فکر تللی خو د حیا د وجې نه جواب نه کولو چې دا خو زما پلار هم ناست دی غټ صحابه ناست
نو رستو بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ښکارا کړله نو دی خپل پلار ته عرض کوي چې یاره بابا جانه ما ته خو اول نه چې څنګه نبی علیه السلام سوال وکړم هلته کجوره خو بس ما د حیا د لاسه چې پلار مې ناستی غټ غټ صحابه ناستي نو وشرمېدم او حیا مې وکړه نو جواب مې ونه کړلو که ایمانه خو راتلو الله راته وړه کې راواچوله دې ته فراست وایي دا فراست دته کوم ځای نه میلاو شو هلته بل یو حدیث نه معلومیږي دې ته علم بالقرائن وایي بعضې شی په قرائنو معلومول د دې سوال نه چې نبی علیه السلام دا تپوس کوي لږ ساعت مخکې نبی علیه السلام له چا د کجورې یو غونچک راوړلو خبرې ته فکر شو اوس لږ ساعت مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا د کجورې یو غونچک راوړلو ای د الله نبی دا واخلې نو چې هغه غونچک یې مخې ته پروت دی او په دې کې لږ ساعت بعد نبی علیه السلام یاره یو ونه ده په دې ونو کې او هغه الله رب العالمین د هغې مثال ذکر کړی دی او هغه مثال یې د مؤمن سره ورکړی دا کمه ده نو عبدالله ابن عمر دې غونچک ته وکتل چې دا خو د کجورې غونچک راغو لکه چې د کجورې ونه ده دې نه یې معلومه کړه دې ته فراست او هوښیارتوب وایي کله کله کشرانو کې الله رب العالمین د کشر انسان فهم او فکر یو طرف ته بوزي او د مشران ورته فکر نه دا تقسیم دی د علم الله رب العالمین تقسیم کړی دی په دې بندگانو نو دا ام الفضل لبابة الكبرى الهلالية رضي الله عنها د دې ناشنا فراست په حجة الوداع کې ښکاره شو هوښیارتوب د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو حج کړی دی ځکه ورته حجة الوداع وایي چې نبي اسلام بیا رخصتي واخیسته صحابونه او ځکه صحابو ته وفرمایل چې ما ته وګورئ او زما نه حج یاد کوئ کیدای شي را روان کال نه زه بیا په تاسو کې نه یم خذوا عني مناسککم زمانه د حج دا طریقې او مناسک یاد کړئ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حج پس کړو په سورلۍ د پاسه په خپل اوخه سورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اوخه نوم په حدیث کې راغلی قصوا په نوم اوخه وقصوا په هغې سورو نبی علیه السلام او صحابه ورته کتل او د حج دا طریقې ته ټولې یادولې او بیا وفرمایل کیدای شي تاسو ما د دې کال نه بعد بیا ونه یې الله او دغه خطبه د حجة الوداع چې وکړه په عرفات کې د دې نه یو اتیا ورځې بعد تقریبا بیا نبی علیه السلام دنیا نه رحلت وکړو د حج نه پس چې لاړو مدینې ته بیماري پرې راغله بله میاشت بیا وفات شو دې وخت کې دا د عرفې ورځ ده او قانون دا دی د عرفې په ورځ نفلي روژه نیول دي اجر یې ډېر زیات د 2 کالو ګناهونه پرې معاف کېږي او دا د عرفې روژه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بم نیول او صحابو ته دا ویلو چې عرفې روژه نیسئ تاسو نو صحیح بخاري کې حدیث راځي دا کم صحابه چې په حج کې دي اوس دلته دا مسله به یاده کړي انشاءالله چې د عرفې روژه په حاجي باندې نشته څوک چې حج له تلي به د عرفې روژه نه نیسي ځکه دا سخته ورځ ده چا چې حج کړی هغې نه تپوس وکړه د عرفې ورځ سخته ده بیا ورپسې شپه چې راځي چې دا نور ډوب شي او د عرفات نه دوی روان شي د حاجیان به مزدلفې ته ځي دا سخته شپه ده ځکه په حج کې به حاجي دا روژه نه نیسي او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده نیولې خو صحابو ته پته نه وه صحابو کې 2 ډلې جوړې شوې حدیث کې راځي وایي صحابه په خپل منځ کې مختلف شو بعضو ویلې چې نن رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه دی هو صائم د الله د نبي روژه ده بعضو ویلې چې نه لیس بصائم رسول الله صلی الله علیه وسلم نن روژه نه دی ګوره اچا چې روژه نه دی هغوی سره څه دلیل نه و خو بس هسې په خپل فکر یې ویلې چېرې روژه به نه وي ته دومره سختي ده او حج دی په دې دومره سخت سفر کې څنګه روژه نیسي سفر کې خو هسې روژه معاف ده او دا یو نفلي روژه ده په دې کې الله اکبر دا د نبي علیه السلام دا چاچي د عباس رضی الله عنه دا کور والا ام الفضل یو ناشنا کار وکړو چې دا مسلې ټوله حل کړله اشکال یې حل او داسې حل کړه چې تر ننه پورې موږ ته مسله واضحه شو دی ویل اوس پې پته ولګي چې روژه دی که نه دی روژه دا اسماء رضی الله عنها راولګي د حدیث کې راځي فارسلت ام الفضل رضی الله عنها فارسلت ام الفضل رضی الله عنها الیه بقدح لبن یو پیاله کې پی راواچول او رسول الله صلی الله علیه وسلم له ولېږه ورته ووایه چې دا ستا چاچی راولېږل دا پی وایسته اوس به پته ولګي تیار په اوښه باندې نبي علیه السلام سو چې کله ورله دې دا پی راولېږل رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې مبارکې ته راوچت کړه ویسکل نو ټولو صحابو ته مسله واضحه شوه چې نبي علیه السلام روژه نه دی
دې ته فراست وایي، دینی فراست. زمونږ خلک خفه نه شي په انټرنیټ کې او په موبایلو کې او په کمپیوټر کې او د دنیا په هر قسم آرامیتوب کې ایک نمبر. خفه نه شي دا بعضې ټکې زما خولې نه سخت راوځي، خو داسې ده. خو که دین ته راشي دی به په دې شرمېږي چې لکه دا دین د دومره خلکو چې ما ته معلومات دي الفاظ خطا دي په منځ کې چې هغه سپینګیري شوي دي. لکه د الله بنده د قیامت په ورځ به اوله کاته د مونځ کولاویږي، اول فایل به د مونځ کولاویږي. دا مونځ صحیح که که نه؟ که نن مونږ په دې شرمېږو چې څنګه زه اوس د قاري صاحب او د مولوي صاحب مخې ته کښېنم، نو دا خو شرم نه دی، دا خو اعزاز دی، دا خو کمال دی. والله په دې دین انسان عزتمن ښکاري. قاري صاحب زه ستا مخې ته لږ دا مونځ تېروم که کوم ټکی خطا وي دا راله ټیک، دا شرم نه دی. والله د قیامت شرم ډېر خطرناک. څومره خلک دي چې په منځونو کې خطرناکې غلطۍ موجود او حالانکې په عربۍ کې د عربي داسې ناشنا ژبه ده چې صرف زبر زیر پیش دی غلط که یا د یو حرف په ځای بل حرف وویلو او پوره معنا غلطه شي، پوره معنا باندې فرق راځي. صرف دا دی ویلې چې انعمت علیهم، انعمت علیهم خو صحیح دی که او دې په ځای صرف انعمت کې دی د دې تا دا فتحه په ضمه باندې بدله کو دا چې انعمت علیهم. انعمت علیهم معنا دا یا الله تا په دې خلکو نعمتونه کړي او چې دا چې انعمت علیهم ما پې کړي دي، نو ته الله مقابل کې ځان ونه ګرځه، ځان ته دي ده الله نسبت وکړو. نعوذ بالله صرف په یو زور زیر پیش بدلېدو به دا خطرناکه خبره. یو مثال مې درکړ، دغه رنګ د یو حرف په ځای بل اکثر کسان د قاف په ځای کاف وایي. د آخري اصلاحي خبره کوم، قاف په ځای کاف وایي، حالانکې دې سره مکمل معنا بدلېږي. قلب ګوره، قلب قاف دا زړه ته وایي او قاف په ځای کاف وایي. قلب قلب سپي ته وایي، سپي ته او زړه ته څومره فرق، پوره معنا الټه شوله. په دې وجه ډېر خلک مونځ وایي صراط المستقیم وایي. صراط المستقیم دا نه دی صاحب، دا صراط المستقیم دی، قاف دی، قاف کاف نه دی. دا خطایي د مونځ نه لرې کوي زموږ ملګرو، دا خطایي لرې کوي د مونځ نه. څومره وروڼه چې دا خبره اوري، څومره خویندې نن یو څو ورځې محنت دی هغه وکړه، نن سبحانك اللهم کې کومه خطایي ده نن هغه ټیک کا او زوته کا ورځ دوه، بل ورځ الحمدلله هغې کې کومه خطا هغه ټیک کا، بل ورځ بل یو صورت دی چې ته په مانځه کې د سورت فاتحې نه به هغه ټیک کا، رکوع د هغې دعاګانې دي، سجدې دعاګانې، دا دومره غټه خبره نه ده. ټیک به شي انشاءالله تعالی، خو دې له ټایم ورکول غواړي. نو زمونږ په دین کې دغه حال دی. دیو جن حسن بصری رحمت الله علیه به فرمایل وای بعضې خلک په دنیا کې دومره ماهر دي که سکه دی ولا لاس کې ورکه، هغه زمانه کې دا لوټونه کرنسي نه و سکې به وي، د سپینو زرو د سرو زرو پیسې به وي. نو وی ګوري به ورته نه او داسې به صرف دا نوک پرې راکاږي، وایي دا صحیح ده او دا جعلي ده، پیژني. لکه اوس دې وخت کې ستاسو خیال دی بینک والا ته پیسې به شماري او تا ته به ګوري او تا ته به ګوري لوټ به داسې راوباسي، دا به غلط دی، جعلي ده په یو سیکنډ کې، ځکه ټایم یې ورکړی که نه. کوم څیز نه چې ټایم ورکړی کې به ماهر. نو دې خلکو دنیا له دومره وخت ورکړی چې په سیکنډ نوک راکاږي، وایي دا داسې ده، د هغې خبره ذکر کې حقیقت. خو چې د مونځ تپوس دی وکړه، د دین تپوس دی به صفر ده. زما محترم ورونو، عمر زموږ نه روان دی، زندګي دا زموږ نه روانه ده. ډېر عمر به تېري او لږ به پاتې. په کار دا چې موږ د الله رب العالمین بندګۍ ته متوجه شو. 3 کارونه ډېر قیمتي دي، د آخري خبره اوس واورئ. دا مې بله ورځ په دیر کې په بیان کې ویل. یو علم، دین زده کوئ. که غواړئ چې ژوند هم قیمتي شي زما او ستاسو، علم سره ژوند قیمتي کېږي. دویم ژوند قیمتي کېږي عبادت او بندګۍ سره. او دریم د بندګانو په خدمت سره. انسان علم حاصل کړي، د الله دین زده کړي، دې له ټایم ورکړي. او دین آسان دی، ګران نه دی. په ځان دا دغه مه راوله، شیطان تا ته وسوسه راچي چې مړه دا غوټ دین دی او ډېر ګران دی. دا دومره آسان دی چې په نبي علیه السلام به یو بانډې والا به سړی به راغی، بانډې نه ساده انسان به او په نبي علیه السلام به ایمان راوړو، هغه به مې زده کوو. ماشوم به راغی په نبي علیه السلام به ایمان راوړو، هغه به مې زده کوو. زنانه به راغه په نبي علیه السلام به ایمان راوړو، هغې به م زده کړو. دا ګران نه دی، خو موږ ټایم نه دی ورکړی، موږ ورته ناست نه یو.
والله ته دې ته کېنه د قرآن درس کې کېنه د حدیث درس کې کېنه او د علماو د درسونه واوره آسان دی الحمدلله او الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي او بل عبادات د الله بندگی کول چې زموږ ژوند په عبادت کې تیر شي ځکه دې الله موږ پیدا کړي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنات او انسانان الله فرمایي ما بندګۍ له پیدا کړي او بل چې بندگان رانه ازار نشي د الله بندگان زموږ په دې وخت کې څومره بد حال دی څومره عجیب حال دی د انسان ځان ته ترزن هغه سړی وایي چې بل له تکلیف ورکړي برید بتاو کی ته داسې ترزن دی په دې باندې داسې توره نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الشدید بالسرعه دا چې کوم سړی پرزول کوي او بل د ځمکې ته راواچوي دا څه پهلوان نه دی دا غټ ظالم انسان دی او خپل ځان یې هلاک چې دا خپل طاقت غلط ځای کې استعمالوي په مظلومانو ظلمونه کوي او دغه رنګه د الله بندگان ازارول ځکه ماته د مرګرو طرف نه سوال راغلی چې دا خبره لږه واضحه کړه او دا فتنه ډېره عام شوله ودونه به یو میاشت مخکې به دوکړې او باجې سټارټ ودونه به شل ورځې او هفته او 2 هفتې مخکې به دوکړې او باجې سټارټ دا د مسلمان واده دی که دا د هندو واده دی دا د مسلمان واده دی که دا د یهودي او د نصراني واده دی صفا خبره کوو که نه لکه اسلام کې دا شی شته که مسلمان یې خو د مسلمان واده خو داسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودونه کړي دي او ډېر ودونه یې کړي دي لوڼې واده کړي دي صحابو د نکاحونه پړاو کړي دي او صحابو خپلې لوڼه واده کړي دي ویې ګوره په تاریخ زمونږ به هغه درزا جوړوي چې خلک ته خوب نشي کولی بیماران په تکلیف سپینګیري په تکلیف زنانه په تکلیف ټوله ورځ زموږ یو خور مور په کور کې خدمت کړی کار یې کړی ستړي ستړي چې د شپې به لږې سترګې پټې کړم او د شپې به درزا جوړه شي د محلي خوب د لاسه ونشي یاد وساتئ چې یو خیره درته وشوله ځکه نبی علیه الصلاة والسلام معاذ بن جبل ته په تنبیه باندې دا خبره کړې وه ای معاذ واوره ګوره زه خو د یمن ته لیږم او زه تا ګورنر مقرروم دا غځې خو دا نشه دې په زړه کې رانشي زه به ګورنر صاحب یم او چې څه مې خوښه هغه به کوم نه یاد ساته ظلم درنه ونشي واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب د مظلوم د خیرینه بزان ساتي د بدعانا زکه د دې او د الله مینس کې پردې نه دا ډایرکټ قبلېږي یو سپینګری درته خیرې وکړلې یو بیمار درته بددعا وکړله یوې زنانه تور سرې درته دعا بددعا او خیرې وکړلې دا وګوره زموږ خوب دې خراب په دې خادۍ او په دې کارونو کې والله که ته زمانه خیر او برکتونه وایي په قسم سره مې درته او دا خبره قرآن کې الله ذکر کړې دا زموږ خپل جذبات نه چې خپلې خبرې کوو دا قرآن کې الله فرمایي من یعمل سوءا یجز به چا چې بد عمل کو سزا به خوري دا د الله قانون دی من یعمل سوءا چا چې بد عمل کو یجز به دله به بدله او جزا میلاویږي دا نو زما محترم ورونو په کار د زموږ خپل ژوند باندې لږ نظر واچو دا زموږ زندگی په څه کې تیریږي آیا هغه کارونو کې چې الله پې رضا او خوشحاله دی او که نه په هغه کارونو کې چې الله سبحانه وتعالی پې زموږ نه ناراضه کېږي الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټول په صحیح دین باندې پوه کړي الله رب العالمین دې پې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي څومره مسلمانان دي په ما کې په موږ ټولو کې کمی دی الله دې موږ ټولو ته صحیح دین هدایت وکړي او الله دې زموږ ستاسو اصلاح وکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وملګری سوال کوي وسوک چې په فیسبوک باندې د خنداګانو ویډیوګانې شیر کوي دا څنګه دي او تصویرونه دا ناروا کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی
څوک چې دروغ جوړي اکثر دا دروغ پاټونه کوي کنه د دروغ پاټونه هغه خلک خندول کوي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې دروغ وای د دروغ حرکتونه کوي دې پر چې خلک وخندي د لپاره هلاکت دی د لپاره هلاکت دی د لپاره هلاکت دی درې ځلې فرمایي چې د الله پیغمبر درته وي چې هلاک شوي نو مړه ستا په فیسبوک کې 1 کروڑ لایکس پر سپه ته په دې خوشاله زما لایکس ډیر زیات ما سره ټیک ټاک دی او ما سره ډیر چې کوم دی ویوز دی را سره او مرګري دی را سره او فرندز دی را سره د الله د نبی د جبن هلاکېږي یاد ساته دا نخري پیخي د دین هیڅ نه جوړي دې په چرته سم کار ولې نه کې چرته دین خدمت ولې نه کې د الله باندې بل ملګری سوال کوي زمون په کور کې د غلا بجلی لګېدلې پاغي باندې اي سي چلیږي دا یاد وساتئ ګور غلا چې په خپل ورته غلا یو انسان وای کنه غلا نو غلا څوک کوي غلی کوي کنه نو چې ځان ته په خپل غلو ویلون دا ښه کار دی دا ناروا کار زمونږ او د ګورنمنت معاهده شوې ده معاهده چې د کافر سره مو کې خلاف بیان کړي د نبی رسول الله سیرت وګورئ د مشرکانو د کافرو سره معاهده کړي د خلاف نه دی کړی بس هغه ټیکس لګي کار سکه هغه زیاته او ظلم دغه طرف دی الله رب حساب ورکړي خو زموږ معاهده شوې ده نو دا ناروا کارونه نه دي پکار او دغه رنګ دي کې ګناه ده او دا ناروا کارونه د بجلی غلاګانې او دا د مختلف طریقو باندې بعضي خلک د غلاګانې کوي دا ناروا کار ده ما ته مې وای مور وای چې ته رفع الیدین مکه واکه کې نو به دې نه بخمه دا یاد ساته رفع الیدین د نبی رسول الله طریقه ده او د الله او د رسول په خبره کې بعد مخلوق خبره مخې ته نه چلیږي د مور به احترام کې د پلار به احترام کې ادب به کې بے ادبي به نه کې چې بد دعا درته ونه کې خیری درته ونه کې او په نرمۍ باندې پوهه کپه دی چې تاسو د نبی رسول الله په طریقه باندې عمل کوم په حدیث کې دا راغلي نو دعات واخلا او د غیزي انسازي وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او په دین چې کله پوهه شو نو دا به د اچا د خوشالولو لپاره نه پرېږدي او اخره کې کم کسان چې هغه بیماران دي ډیر بیمارانو د دعا درخواست کړي زما خپل والدین بیمار دي ته دعا وکړي چې الله رب العالمین ټول بیماران ته شفای کامله ورکړي الله ورله روغ صحت ورکړي ډیر کسان دي چې بیروزګار دي الله دې ورله حلال روزګار ورکړي ډیر کسان دي چې دغه اولاد نشته الله رب العالمین دې ورله صالح او نیک اولاد ورکړي نور څه مشکلات قرضې پچا باندې الله رب العالمین دې خپل خزانو نه ادا کړي دلته زموږ پروفیسور صاحب راځي انجینیر صاحب دا بدر شیر صاحب د دې والده وفات شوه زموږ بل د دې ورور دی عبدالرحیم صاحب الله رب العالمین دې قبر د جنت باغچه وګرځي الله رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ تاسو ټول لم په داسې وخت کې مرګ راولي چې رب العالمین زموږ رضا او خوشحالي صفونه برابر کړي مشران لمخ کې صفونه کې زیور